زه غزني د اندړو ولسوالۍ یم او لیسه مې هم هلته ویلې ده، هلته مې دیني علوم هم ویلي دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2005 کال کې، کابل پوهنتون ادبیات مې وویل. ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده، عامه پالیسي کې. داسې یو غزل یا نظم که ولرئ چې اورېدونکو ته یې وړاندې کړي چې په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو او ستا له شاعري اورېدونکي خوند واخلي؟ یو غزل به درته ووایم: ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته. که ته یې وینې ما هم پوی کړه چې ترې خوند واخلمه، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خفه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. حمیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژنې زما نه کېږي هغو نه پرته. واه، حمیم صاحب په شاعري کې راته ووایي، پخوانۍ اوسنۍ شاعري دی څومره فرق کړی د خپله اوس نقاد هم یې؟ ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې وله د شاعري په چاپ باندې. زه هم د اوس په راټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لرې کوم او ځینې ټکي بدلوم، هغه څه شي چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق یې دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته، یعنې هغه د اولو وختو شاعري چې زه ګورم بې موضوع یم، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي چې ګورم یې. اوس چې د اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګیرم چې موضوع ورته لرم. تاسې موضوع لرئ؟ اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟ پخوا دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې را څرخېږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو ما خپل کوشش دا ده چې زه خپل فردي او ډېرې شخصي تجربې شعر کوم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت دې لري سړی راواخلي شعر کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي م ولري، او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کېږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي. نو له هغه شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني. مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تا شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل سوي؟ مثلا زه یو بیت درته وایم چې وږه راوړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه آرام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم. ډېره مننه. که نور بیتونه درته یاد دي غونډ غزل ووایي: زه ترې نه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه معنا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له ما نه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. حمیم تیاره نه خوښوي، که بل څه ونه مومي هغه شپه ناست پر ځان د بل ور ورڼا ته وي. یو بل غزل دې ما ورو بیا د شاعري غږېږو. دا یو بل غزل ده: مینه یو غم دی خو د غم کمال به هم ګورې، عروج به هم پکې کوې، زوال به هم ګورې. ما درته نه وې له ما پس به دې څوک ونه پوښتي، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګورې. څنګ کې دې کښېني مګر لاس دې لاس کې نشي نیوای، د فاصلې او بېوسۍ مثال به هم ګورې. هم ننداره غواړې د چا د باد وهلیو زلفو، هم ننداره غواړې د چا د باد وهلیو زلفو، او بیا دې زړه دی چې روښان مشال به هم ګورې.
سیند به وي لمر به هم غروب کوي خو زه به نه یم زړه ته دې نه لوېده چې دغه حال به هم ګورې حمیمه ته چې تل د خپل ضرورت چغې وهې زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګورې. نظم هم اورېدل دا یو نظم ده ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سیوه مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه او کله چې ماسټري کولم او د ریاضي د فاینانس مضامین به هغو کې مې فقط کامیابېدم پکې نو ډېر مې خوښېږي هم نه سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم زندګي یوه نقشه ده پرې روان یم نه د سوال یم نه ځواب ته جوړ سړی یم ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي به زما چېرته را په کار شي ستا خالونه نشته څه شی به پرې شمېرم غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده که مې زده هم شي په دې خو نه بدلیږي زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی لاس چې نه وي په اعدادو نه خلاصېږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته او نه ته له ما نه لرې پکې تللې ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره په اعدادو کې د زړه درد نه ځایېږي ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ذهن کار دی د زړه نه دی سل شیان به په یو بل پسې روان شي حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی ریاضي کې د تفریق کیسې روانې اعداد یو پر بل ماتېږي او ورکېږي مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځېږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي د ژوند پر بل طرف غږېږي ریاضي څو هوایي محاسبې دي زما درد پکې هېڅکله نه ځایېږي ریاضي مې نه خوښېږي نه مې زده ده ریاضي باندې څوک نه د چا هېرېږي عملیې که یې رښتیا او که درواغ شي ما او تا ته یې څه ګټه را رسېږي. ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه تجربې په شاعري کې راوړل تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي په عموم کې تاسو شاعري لولئ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای بیا به مې ډېر څه ویلي وو خو دا باید ځان سانسور کړم پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخله دا ډېره زیاته لیکه ده موږ متاسفانه اوس هم یا خو دا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې او یا دا چې موږ یوازې د خپل کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغاتونه ولري یو ثقیل فکر ولري او مثلا دغه تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کیږي زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم که څه هم ارزښت ډېر زیات مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې ښه کېدای شي موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو هر سړی خپل شخصي تجربې لري او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کېدو نه ارزي موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا او د خاطراتو لوستلو ګټه همدا ده چې مثلا یو خو د هغه له ژونده خبره خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولی شو نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو د دې ګټه به دا وي یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپېریال سره تړلې ستا له تجربې دي او دلته لوستونکي پیدا کولی شي که دا بلې ژبې ته اوړي د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپې وي ځکه دا چاپېریالونه فرق کوي اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګورې اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا چې کوي پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرح وایي مثلا د یو
لس یا اوه قصاید دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي. هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرح جوړې سوي دي چې هغه یې تشریح کړې ده، یعنې دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده. اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده شاعري ده چې هم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې په فارسي سي وګورو د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دي چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده، بدلم شرح لري او که نه ډېر سخت ده. بیدل یعنی ما لوستی ده خو یعنی 15 بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کېږي. یو 2 بیت دا ده چې عیش و غم تو تابع رسم است ورنه چیست، در عید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی دی. یو بل بیت یې ښایي همدغه رقمي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نشي تړلی. تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟ نه، دا خو یو عمومي خبره ده. ښایي د خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بیدل چاپېریال دلته خو اوس نسته. هماغه وخت د 200 کلو مخکې چاپېریال وګوره. اوس مثلا د خوشحال خان د وخت یعنی کومې خبرې چې خوشحال خان کړي دي هغه اوس ډېر شاعران نشي کولی. خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوسه پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي یې وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال. یعنی تاسو شاعري ته د فردي تجربې ارزښت زیات کړئ؟ زه خپله د خوشحال یعنی له خوشحال وروسته اوس حمید د ډېر عالي شاعري کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې چې صوفیانو ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده د رحمان بابا شاعري ته. یعنی یوازینی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جومات کې لیدو د رحمان بابا شاعري به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګورې تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر نورو ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې رحمان بابا چې ده، رحمان بابا پراخ عمومي تجربې راخیستې دي او مثلا ښه ده دا دنیا دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا ده چې ښه خو دا چې د چا نوم پکې یادېږي په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک. ډېره مننه امیم صاحب. وخت کم، خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو، خو یو غزل دی په وروستیو کې اورو او اوریدونکو ته به ډالۍ. یو لنډ بحر کې نظم ده، پاچاهي نومېږي دا نظم. زه له زړه وایم پوه نه شوم ته پر کوم امکان غږېږې، زما تنده دې حس کړي چې باران باران غږېږې، پسرلی غوندې ښایسته یې او خزان خزان غږېږې، ته نور څه را باندې وینې، ته پر کوم ارمان غږېږې، یا مې لاس په لاس کې نیسه یا دې لاس په لاس کې راکړه، ډک او تشي مهم نه دی بس ګیلاس په لاس کې راکړه. بیا له کومه لورې راغلې او پر کوم طرف مې بیایې، تا په عشق کې څه لیدلي ته یې ولې دومره ستایې، راشه ما ته تکیه وکړه ښایي ستړې به هوا یې، سیند ته ګوره او غږېږه درته غوږ یم څه چې وایې، زړه دې وسپړه ساه واخله له جذبو نه دې راووځه، لاس را تېر کړه په ویښتانو له خوبو نه دې راووځه. نن ته وایه زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غورځاره چې شیبه مو تللې نه وي، داسې ځای ته مې نن بوزه آن چې لار ورغلې نه وي، د خوبو دې راته وایه پر خپل ژوند راته غږېږه، نن دې سترګې لندې مشه نن چې هر څه وي خندېږه. که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم، ژوند مې کم نه و له جنګه، ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هېرومه، باران تیز وي که سوکه زه یې د باندې تېرومه، په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه زړه خورمه، ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې، را نږدې چې شی منم دي، اخیري خبره دا ده باچاهي یې چې لرم دي. ډېره مننه امیم صاحب چې موږ ته وخت راکړه او په شعر او شاعري را سره وغږېدئ. ډېره مننه تاسې هم.